د اسلامي امارت له لوري د افغان کډوالو تود هرکلی. تورخم ته د سراج الدین حقانی سفر او پاکستان ته ګوت څنډنې. حقانی وایي پاکستان د نړیوالو قوانینو خلاف عمل کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان پر حکومت توند نیوکه کړې او ویلي دي چې دا هیواد د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې شړي. نوموړي تېره ورځ په تورخم کې له پاکستان څخه راستنو شوي افغانو کورنیو سره په لیدنه کې هغوی ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. حقانی ویلي د راستنو شویو افغانانو خدمت مسؤلیت دی او حکومت ژمن دی چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. د یادونې وړ ده چې هر ورځ له پاکستان څخه له 2000 زیاتې کورنۍ بیرته هیواد ته راستنیږي چې ډیری د سرپناهو له نشت شکایت کوي.